نن ماسخوتن په چت ناستومه چې سټس ټس وشو لاندې چې ښکته مې سیکو نو څوک لګیاو غوای پټوله بس ډایرک پسې مې منډه کړه بهر ته خو پته نشته چېرته غایب شو یار ډایرک چې کور ته راغلم نو راغلم غوجل ته غواګانې مې چیک کړې خو یوه پکې نه وه یار بس سم یریدم په دیوال مې ورته میخونه ولګول چې بیا رانشي داغل خیر چې سهار شو نو ما یې پلار ته به اوس څنګه ویم خو اول نه مې لخته راواغست او ډایرک راغلم پلار پسې پلار ته چې مې څنګه ووی نو پلار داسې د حیا نه پاک کوم چې بس څه وایم وی راته وي ماښامه پورې غوا وګوره کنی کور ته به نه راځئ بس ما منډه کړه ولی الله پسې چې څه هیلپ راله وکړي یار تاسو ټول دوا کوئ چې غوا مې لاوه شي کنی بیا به څه کو راغلم ولی الله ته مې ووی نو ولی الله وی راځه دا به نسیم شاه پټه کړي راځه چې ځو پسې بس ډایرک نسیم شاه پسې راغلو نو نسیم شاه نه پرېښودو وي ما نه ده پټه کړې او نسیم شاه سخت غوسه و یار بس په زور زبردستۍ دنده راغلو نو سیکو نو غوا نه وه غوجل کې یار بس ډایرک غوسه راغلم او نسیم شاه مې ګریوان ونیو او وهلو شروع کړو خو په دې کې ډایرک بابر اعظم او رضوان راغلو سره د لوړو بابر اعظم وایي ستا غوا نسیم شاه نو بختي رحمان پټه کړې ده بس ولی الله سخت غوسه شو ما ته یې وي بابر اعظم نه لوړ راواخله راځه چې ځو بختي رحمان پسې نن یې نه پرېږدمه